لکه موږ تباه هم دوی کړلو طالبانو، هلاک هم د دوی له لاسه شول. ولې موږ نه مکتب بیلیږي طالبان؟ هېڅ ضرورت یې ورته نشته. اوس چې مثلا د نیمایي خلک دي، تاسې چې مدرسه کې سي، نیمایي مکتب کې سي، او فکرې هم دغه چې دي، تاسې هلته هغوی چې کوم کار کوي د اسلام د ترقۍ، تاسې چې دلته د علوم زده کوئ د چا لپاره کوئ؟ هغوی ته هم دا فکریه ورکوئ. مه یې ځان نه خوابدي ورکړه دا هرقل افلاطون د چا خبرې دي، ما ورته ویله الله د دین لپاره تاسې ته هم د افلاطون په لاره روان یې که نه وایي وزیر صدرا دې ولې ته وایي د موسی علیه السلام تورات ته چې دا فکر ورکړي، هغه به دواړه یو ځای سي، د یو فکر ملګري به سي، هېڅ بېلتون به یې څوک په منځ کې رانه ولي. الله عز وجل به یو لوی هدف ته ورسوي. د اسلام مخکینۍ مدرسې وګوره که نه، بیا به تا ته معلوم سي طالبانو کله چې جامع نظامیه د بغداد وه، دا د اسلام یوه لویه مدرسه وله په 900 هجري کې. په دې کې طالبانو د اسلامي امت لوی علماو، هلته ادبیات درسېدل، هلته علوم د اجتماعیات درسېدل، هلته طب درسېده. په دې ټوله مدرسه کې طالبانو د طالب او د نورو عصري علومو مابین کې هېڅ فرق نه و. هغه هم چې راووته پړګۍ به یې، هغه هم چې راووته پړګۍ به، د غم ګیره وه، د غم ګیره وه، هغه هم یو جومات ته راتله، هغه هم یو جومات، هېڅ یې په مابین کې فرق نه و. دا خو د ما او د تا له لاسه اوس په لباس کې چې دا فرق راغلی ده، د هغوی لباس له موږ نه بدل شوی، څوک ملامت ده طالبانو؟ تاسې راته وایي اوس مثلا چې هلته یو قسم لباس ته پتلون ده، ته پتلون نه کوې، دا چا کار په هغوی باندې وکړو چې پتلون ته یې وهڅاو؟ دا چا نیکتایي ته